دا सूरत तौबा 81 नंबर आयत मुबारका तिलावत शो। वरिहल मुखल्लफून खुशाल वरुस्तु फादिकले शवी बिमक़आदिहिम फकिनास्तलुकुल खिलाफ रसूलिल्लाहि उस्ताद रसूल दल्लाना वकरिहु अवद गणलो अयुजाहिदु जिहादु ली अमवालिहिम वकुलु मालुना व अनफुसिहिम अवनफ्सुन बाले फी सबीलिल्लाहि फलारद अल्लाह के वकालू अव्वल में ला तनफिरू फिल हर्र जिमदयो पगर मई के उलवर्त हुआ नारु जहन्नमा ओर्द जहन्नम आशद्दु हर्रा ढेर सख्ते पैतबार गर्मई सरा लौ कानू यफक़हून अरमान कदा खलको पुहिदले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कला गज़ाद तबूक रवान शो और ढेर मुनाफिकानो रावलगेदो आगाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना उरुस्त फादिश او بیا به خپل مجلسونو کې گپشپ هغه به لګولو او دا به ویلو چې خدا چې مونږه جنگ دلانو او خلق به همو د دینه منع کولو چې په ګرمۍ کې څوک جهادونو لذي الله رب العزت دا وی حال هغه را نقل کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داغي خبر ورکړ او داوی د آخرت هغه بد حال بد انجام هغه بیان کړ فرح المخلفون وشال ورستو فادکل شوی مخلفون ورستو فادکل شوی دا هغه منافقانو چې د نبی له صلوات و سلام اجازه تو هغه غوښتلې و او پاتې شوی او نبی له صلوات و سلام هغه ته اجازه کړې و او نبی له سلام مدینه کې ورستو پرې خوده یا مطلب داره چې مراد د دې ناګه خلق دي چې الله ورستو پرېخي وا او د جهاد توفیق هغه ورته نو ورکړي یا دادا چې د خپل منافقت د وجنا د سستۍ د وجنا دا پاتې شوی وا یا مومنانو پریخي مومنانو په دی وجه باندې پریخي وو چې بسو منصرا مزیا یا مخلفون لفظ په دوی باندې رد ده چې ته الله ورستو پاتې کړی او بیا مو په دی باندې خوشالي کې یعنی په خپل هلاکت باندې خپل تباہی باندې کوي نه الله پاتې کړی او بیا په خپل هلاکت باندې نه کوي بمقعدهم فكنا سلوك الله مقعد دا مصدر میمی
معنا د قعود په معنا د ناست سره خلاف رسول الله ورستو د رسول الله نه او بیا د دې علما یو څه مطلب او یو مطلب دانه خلاف رسول الله یعنی د وجه د مخالفت د دوی د رسول الله نه او دوی مطلب هغه دانه خلاف په معنا د خلاف سره یعنی ورستو د رسول الله نه بیا علماء وی دا سمراو لیا بدبختی دا دا اللہ پیغامبر دی جہاد دزی او دا بے وفا امتی اگا دی کور کی ناسیو داری جہاد نکیو جہاد پارا دی نزی او دریم و مطلب آگا داری خلاف و پخپلا مانا بانی نمانا دادا یعنی نبی علیہ السلام په خلاف کې ناس دي دا الله پیغمبر او جهاد ته روان دي او دوی کور کې ناس دي وکریهو او بد ګڼلو ایو جاهدو باموالهم چې جهاد کې خپل مالونو او انفسهم او په نفسونو باندې یعنی دوی کی سخت بخل لے ایمان هم پکی نشتا اخلاص هم پکی نشتا او داسی سم پکی نشتا دے چید اللہ پلارک مال ولگیا فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی وقالو اول بے لا تنفروا فی الحر چمزیا پگر مائنگین یعنی یو بلتویا چی پگر مائنگی جہادونو تا مزیا او دیتا ویلکی کی نحی عن المعروف ادنے کئی نا خلق و اغا منکیا نیکی نا خلق منکیا لکه مخکې دې صورت کې د منافقانو هغه بد صفات او هغه ذکر شوی و چې دې منافقانو کې کار دانه چې دوی کار خیر باندې امر نه کوي بلکې کار خیر نه خلق او هغه ملکیه دا سورۃ توبه وش پیتم آیت وګورئ آیت مویا المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان خذي بعضهم من بعض بعض دبینا بعض ندی یامرون بالمنکر امر کوي په ناروا باندې وینهون عن المعروف او ملک یودنی کینا ویقبضون ایدیهم او بندویلا سنق واللہ او بدی بانے ما تفصیل و پمپل زیبانی کرے دلتا کم داویا کہ وقالوا لا تنفروا في الحر کہ بھی داویلو غساد تبوکو دا گرمی دا نگورا منافق سڑے پخپل بانی کار خیر نکیا نو دا نورو ملگرو حمتو آگا حکماتا ہے باطنین سڑے پخپل بانی دیو کار بنی او بلتا بمو یرگی دا کارو آگا مکوا خداغی جواب قل وردوایا نار جہنم شد حرا ورد جہنم اور دیر سخت پیتبار دا گرمی سرا دا پدیبا نیرد دے کہ تاسو خود دنیا
د دې معمولي د ګرمۍ د وجې نه تېښته کوئ لیکن د دې په وجه باندې به تاسو همیشه لپاره د جهنم په سخته ګرمۍ کې به وخت تېروئ مطلب دا دی جهاد ته نه وځئ ښه کار نه کوئ نو ستاسو جهنم اور هغه خوښ دی چې هغه همیشه دپاره دی لو كانوا يفقهون کچری دوی پوهېدلی نو داسې به نه کولی دوی پوهېدلی نو داسې به نه کولی لو كانوا يفقهون ارمان کو دوی پوهېدلی ګوره لو تمنا یا نو جزا نه غواړي ارمان که دوی پوهېدلی یا لو شرطیه دی او جزا هغه د دې پټه ده علما فعلوا ذلك وما قالوا ذلك که دوی پوهېدی نو دوی به دا کار او دا خبرې به نه کولې نه پوهېږي ځکه دا خبرې او دا کار کوي فليذهبوا قليلا پس وبخاندي دوی لږه وليبكوا كثيرا وبجاړي ډېره جزاء بما كانوا يكسبون دا سزا ده په سبب د هغه څه چې دوی کسب کوونکي فليذهبوا قليلا په دې آیت کې دوی ته ترقي ورکړل شوې ده چې نن دې دوی لکشان وخاندي آخرت کې باندې په خپل کردار باندې باندې روح جاړي ان دا یو حتمي خبره ده حتمي فیصله ده فليضحكوا قليلا وبخاطب لگا قليلا اے زمانا قلیلا یا ضحکا قلیلا وہ دنیا کی خاندان لگدا زکا چی طول دنیا دا آخرتو کو مقابلہ کے لگدا سرد دینا چی بے نفسی ہی دا دنیا خود ڈیرن دی ولیکنو دا آخرتو کو مقابل کی دا کمدا دنیا کی کہ یو انسان وخاندی خوشحالی ہوگی لیکن آخرت کی پدے پسیبیا دنیا کی کہ یو انسان وخاندی لیکن دو دین ورست بیا خفگانونا پریشانی دی پریشانی ذکر دنیا دا دا خاندا زین دے دا دا خوشحالی زین دے او آخرت کی جڑا ډیر ده زکا چې هغه به همیشه دپاره یا هغه نه ختمېدونکې زندګي ده سورت مطففین 13مه پاره او یو کم 13 او 13 نمبر آیت وګورئ د سورت مطففین 83 نمبر سورت ہے اما یتساءلون بارے آئی کی ویا یوکم دیرشم او دیرشم آیت ان الذین اجرموا یقیننا کسان کی مجرمان دی کانوا من الذین آمنوا پاکستان پوری چی مان راوڑ دی یسحقون خندائی کولا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کله چې دوی با تېرېدل په دې باندې یتغامزون او دوی به ورته سترګې وهلې نن سبا سترګې نه وایي هلکه هغه دی ګوره د هغه پنج پیرې دی د هغه وابې دی د هغه پلان کې دی دنیا کې
ورتوایا نار جهنم اور جهنم شد حرا دیر سخت په اعتبار د ګرمۍ سره لو كانوا يفقهون هاي کدا خلق دو پوهېدلې فليضحكوا قليلا وصوب خاندي دوی لکه وليبكوا كثيرا وبجاړي ډېر